ما ته څومره وخت مخکې یو ملګری ده ما ته د دې دعوت راکړو وي ته لندن ته راسه بوله خرچه دې زه کوم وګرځې ویل که زه دا راغلم بېرته چې راغلم زه به کافر یم وی ولې خندلې وی ولې ډېر مسلمان سړی ده زموږ دا ګروپ شاګرد ده ویل ولې ما ته ویلې وی ولې مې افغانستان د چې هلته خو لاړ شي که نه فکر کوي چې سړی لاړ شي بېرته راشي کافر شي نو اوس نه کېدي بیا ما ته ویلې یو وطن ته انتخاب کړه چې زه دې غجې ته بوځم ته به دواړه به وګرځېږو دنیا کې یو وطن انتخاب کړه ټوله خرچه دې زه کوم وبه ګرځېږي ور علمي سفر به سې مرسئ بیا مې چې ځان سره فکر وکړه نو یو مې ازبکستان انتخاب کړو یو مصر دواړو ته مې تر سبقونه مې چې خلاص شو دواړو ته مې غوښتنه وکړه مصر خو دلته سفارت نه لري ازبکستان ته وړو امید خو مې ستا ده مصر ته او هلته چې زه لاړم که تاسې د دماغ سفر څېړلی وي دا نن شپه ما ته د هلمند یو ملا میسج کړی تر اوسه مې لا جواب نه ده ورکړی زه چې دا ورې متحده عربي اماراتو تللی وم هلته مې د یو ساعت په اړه باندې بحث کړی کلیپ بنم صحافي هغه ویلي چې تا هلته یو کتاب یاد کړی هغه ما داسې یو کتاب جوړ کړی یو فکر هغه ملا سره پیدا شوی په دې باندې فکر پیدا شوی چې د ټولنه کې چې کوم چې باندې ډېر خلک راټول دي دا د تقلید باب ده د تحقیق باب ته راوځئ ټول خلک وایي چې نه خو موږ هم وایي نه خو دومره ډېره باندې یو شر و شور مې باندې شروع کړی یو ملا راځي کېږي وایي نه زه تحقیق کوم دې ټولنې کې په عصري علومو دپاره انسانان باید موږ را پیدا کړو هغه باطن انسانان روان تحقیق کوي ډېر خوند یې راته نو ما ویلي چې زه به ما سره بیا دا ویلي چې تا ویلي دا کتاب ما سره شته د کتاب نوم راته وکړه مې داسې فکر وکړ چې نن ورځ که زه خوښ شوم کتاب بکس به ورته واخلم چې دا کتاب د ما سره کتابخانه کې کوي ونیسئ محترمه ویې ګوره چې 50 میکانیکي و اختراعي تحقیقات دغه عالم په دنیا کې دا سړی اولینی سړی دی دې ته ابو ربوطات وایي ودیع الدین الجزري 50 اختراعات څه دې کتاب کې دې ورځې بیا تاسو ته م راوړم درښیم یاسې درښیم چې زور دا کړي چې څنګه د اسلامي امت څومره لوی خدمتونه کړي یا د ساعت الفیل په اړه هم درته بحث کوم چې څنګه ساعت بیکل کړی ده د ساعت جوړونکی د دنیا په تاریخ کې موږ ګورو اما اوس موږ تر ټولو له شاته پاتې خلک یو نو دا داسې یو مدرسه ده ډېر انسانان سته د اوس په کفري نړۍ کې وینئ تر موږ نه علمونه ډېر زیات بیخي ډېر علم هغوی سره ایمان نشته نن په اسلامي ټولنه کې هم علما لري ته نه دا نه ده ګورئ چې یو سړی مدرسه کې وروزېده ډېره نحوه ډېره فقه ډېره حدیث زده چې ایمان نه و پکې دغه عالم علم توب څه دا ډېر مهمه ده شته که نه په دې ټولنه کې علما هم په اسلامي ټولنه کې شته او هم په چا کې شته تاسې به اورېدلي وي کله چې دلته امریکایي اشغال 2,000 علماو په کابل کې د موږ جهاد ناروا وویل هغې غونډې ته د نیکولیسن غونډه ویلې امریکایي یو لوی جنرال کابل کې 2,000 علما را جمع کړل هغه 2,000 علما اوس فاتحین د امریکا هم دي تر موږ ډېر مخته دي هغه کسان قسم په الله مخته 2,000 علما راغلل او د جهاد په مقابل یې فتوا ورکړله چې دا جهاد که نه حقه جهاد افغان وزنه غه علما ولکه نه علم یې زده اما دغه مدرسه کې چې اقبال لاهوري پکې روزېدلی دې مدرسه کې دوی درس نه ویلی هغې مدرسې یو معلم څوک چې ایمان نه یې درګي نو څومره ښه عالم یې څوک پیژني دا ځکه په دې باندې تاسې کوی کوم چې طالبان ورونه دې ته فکر وي ته نه علم کفایت نه دی دا اوس زمانه کې چې بعضې خلک وایي تصوف شته که نشته دا دغه علم دا مدرسه ده چې دې ته مدرسه د تزکیې د نفس نن د موږ د تزکیې د نفس مدرسې هم بلې خوا ته لاړلې څوک پکې ګډېداوې زده کوي څوک پکې تعصب زده کوي بس چې مرید شولې نو ښه دښمني له ملا سره وکړه دا در کوي تا ملا سره که ورانه وکړه او چې چا ویلې چې خیرات و صدقه و دغه رواجونه یې چې ختمول بس دې باندې ښه پاپې ولګوه دا ټولې دي خو هره ورځ د اسلامي ټولنه خپل منطق اخته کړه دا چې ته اسلامي امت مخ ته بوځه دا فکر نه لري اول معلم ایمان د دې مدرسه ایمان زده اقبال لاهوري وایي زه چې کله اروپا ته لاړم او ما په اروپا کې غربي علوم زده کول خو د کفر وطنونه وو نو زه به ټوله ورځ استادان مې هم کافران ول خو ما د مدینې منورې على صاحبها الف سلام د مدینې اسمودو باندې مې سترګې تورې کړې وې زه چې هغې مدرسه کې وروزېدم پاتې سوم زه بېرته له هغې چې نه هم مې علوم د ځان سره راوړل
او ما سره یو شی موجود و چې زه سالم له هغې مدرسو راووتلم. د ما مثال داسې ده، مكثت في أتون التعليم الغربية وخرجت كما خرج إبراهيم من نار نمرود. ما په غرب کې درس ویلی او دا مدرسه کې مې درس ویلی، زړه په مدرسه کې مې درس ویلی او دلته مې د ایمان معلم نه درس ویلی. هغه ما ته تربیت راکړې وه، ځکه غرب ته لاړلم او په غرب کې مې درس ویلی او زه له غربه بېرته داسې جوړ راووتلم لکه نمرود چې ولکه ابراهیم علیه السلام چې د نمرود له اور راووت، وسوځېد نه ونه سوځېد، روغ راووته. زم لکه اور د نمرود نه روغ جوړ راووتلم، خو ایمان راسره. اوس مثلا زه ایران ته چې تللی یم، دې سفر کې خو چا راته ونه ویل، ایران کې یو چا راته ویلي وایي ته ایران ته تللی یعنې ایران خو ډېر بد وطن ده، ته ولې تله؟ داسې به د ما سفر چې عقیب کړي بعضې ملګري. ایران د موږ څومره لویه حضاره وه اسلامي تمدن. زه چې طالبانو د مشهد نه نیشاپور ته تلم، څلور ملګري ولو، هغه دوم اصل کې اوس ملګري هراتیان ول، اصل کې هلمندیان ول. په سفر زه چې تللی وم دوه افغانان هلته نومونه خو به نو اصل شی ول، خو یو په جګر باندې یادېده، یو په مجید په نامه، یو خو حاجي اسمت چې دا هرات نه راسره تللی و. سفر باندې به چې روان ولو نو یعنې دا اوله ورځ چې زه له مشهد نه نیشاپور ته تلم، ټوله لار باندې مې ځړل، ځکه موږ دلته د اسلام یو لوی خلافت سلجوقي اسلامي سلطنت درلوده، اوس نه و هلته. نو زه هم داسې سفر ته تللی وم لکه اقبال لاهوري چې وایي چې زه په د غرب په علومو کې وروزېدلم، خو زه بیرته داسې ژوندی راووتلم، علم نیم راوړي د ځان سره، داسې راووتم لکه ابراهیم علیه السلام چې له اور د نمرود نه راویښ. بس فکر مه کوئ چې انسان د یو چیرې ځي هغه لکهسې لاړو له منځه لاړو. چې مدرسه د ایمان مدرسې دغه مدرسه د خلکو د وجدان کې درس ویلی دي او ایمان معلم وي، هغه انسانان په اسانه نه هغې کېږي ګورې دې ته فکر وي. دی وایي لم يزل ولا يزال فراعنة العصر، فرعونیان د عصر يرصدونني، ما ترصد به کو ما ته د کمینونه نیول چې ما ځکه کاپیران یو عادت لري چې په اسلامي امت کې هوښیار او د علم د استعداد سړی وي، هغې انسانان دوی خپلوي، په یوه نوع نه په یوه نوع یې خپلوي. موږ په ټولنه کې دغه منتنه بدبویه ټولنه کې د علم خلک دلته خلک ځبي، پښې یې تېر پرې کوي، خوله یې ترې ګونګۍ کوي، لاسونه یې ترې باندې تړي، چې دا ټولنه چې دغه د استعداد سړی څنګه پړ مخې وغورځېږي. د موږ ټولنه کې داسې او د غرب په ټولنه کې اسلامي امت ناښککه خلک قوي استعداد او د نوي فکر خلک دوی ځان ته خپلوي. نو ما ته ډېر کمینونه ونیول چې ما د خپل ځان کې ما وایي د ما ید بیضاء فإني أحمل ید البیضاء، سپید لاس وی درلوده، دوی کمینونو دوی ترسودونو لاندې زه رانغللم. الله عز وجل نه د نمرود له اور نه ابراهیم علیه السلام غوندې ژوندی راوایستلم. علت څوک ما ایمان درلود، ما په دې مدرسه کې درس و، بس ته مو یم طالبان وو. الله عز وجل د دې امارت ته دوام و بقا ورکړو. کله چې امارت دایي سي او حکومت مخکې روان سي، تاسو که به الله داسې زمینه بیا مساعد وکړي او له اوسه په دې لوړو فکرونو سئ چې الله عز وجل به تاسو د دنیا نورو ځایونو باندې وګرځي، د دنیا مدرسې به ووینئ، دنیا به ووینئ او ډېرو داسې ځایونو ته به لاړ شئ چې هلته به مو په ظاهره خلک مناسب نه بدي. ته چې کوم هدف که تللی هدف به راوړې، تا باندې به د هغوی کمینونه او د هغوی مورونه تاثیر نه کوي، ولې ځکه تا به په مدرسه د چا کې درس ویلی وي. ایمان په مدرسه کې د زړه په مدرسه او د وجدان چې ستا به معلم ایمان پاتې سوی و، تا هېڅکله چا ته نه پرېږدي. دې حالت څه دی نه نو دا یو معلم په دې کې په دې مدرسه کې څوک ده؟ ایمان ده. ډېر علما سته، اقبال لاهوري وایي ډېر علما سته. هنالك علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية ولكنه قارون لا ينتفع بالكنوز. فقهاء علماء سته دومره لویه ذخیره تنا په لغتو حجازیو کې لري، یعنې په علومو د ادب او په نحو په دې کې ډېره لویه خزانه لري. لکنه قارون لا ينتفع بکنوزه. قارون داسې یو سړی تېر سوی، ډېره دنیا یې درلودله. خلک وایي قاروني دنیا وه،
ولې قانوني دنیا والا لیدلو دنیا نه چا ګټه نه فهمي نه ده نه فهمي. نو دغه عالم چې دومره ډېر لغت زده کړی وي، دومره ډېره نحوه یې زده کړي، ګټې یې شی شو. ته خو یو ورځ په دې فکر وکړه چې ما دا ټول عمر په نحوه کې تېر شي، تا ګټه اوس کولی ده شی. موږ زه طالبانو ورونو رب درته قسم کوم، موږ جومات کې ناست وو، بېګا شپې ما ته د غزې نه یوې خور میسیج کوو، زه چې دا یوه خور یم، زه د شرمه طالبانو یعنې دا نن شپه قسم په الله باندې چې بېګا یې ما ته میسیج کوو چې ما ټلیفون پورته کړه، ما یې ټلیفون نه پورته. دا بې مبالغې درته وایم، زه هر وخت بیانونو کې وایم نو ایلی سي خلک فکر وکړي چې دا څنګه چل. یعنې نن بېګا قسم په الله باندې لمبر معلومیږي هلته لیکي چې من فلسطین عربي راته لیکنه. نو زه د دې خور جواب نه لرم چې وارې کوم، خو زه اقتصاد نه لرم، ما ته وایي مونږ حالت خراب. نو زه چاته ووایم چې زه خپل نه لرم، چاته ووایم چې ما ته پیسې راکړه چې زه ور ولېږم، تاسې ما ته وایي چاته. تاسې نه اوس پوښتنه کوم دغه اسلامي ټولنه ولې په اقتصاد کې دومره ضعیفه ده؟ دا ټوله توجه نه خپله کوي، هغه علومو ته توجه نه ده کړې چې د امت اقتصاد په مخ بیایي. ګورئ طالبان وروسته یو بحث د احیا العلوم نه درته کوم. موږ په افغانستان کې تر ټوله دنیا نه موږ ډېر خزاین معدني لرو، لرو یې که یې نه لرو. نن چې دوبۍ او سعودي دومره د دنیا خانان د علت چې د یو تیل لري، تیل یې راویستلي، موږ که د خپل معادن راوباسو تر ټولو دنیا نه لوی خانان پرانه جوړېږي که نه، بیا د موږ د مظلومانو اعانت ته وایسو که نه. زه یو ښه مثال وایم. خیر تاسې به ما سره په تنګ کېږئ نه طالبانو، زه بیا تاسو ته بعضې شیان بالمشاهده وم. دیګا یو ویډیو کړله، یوه نجلۍ ده خطي کوي، خښتې کوي، سړی ورته راغلی وي ته ولې خطي کوي؟ پلان مې مزدوري نشي کولی، زه یې ورسره کوم. دا د ټولنې حاجت ده که نه ده چې وړه نجلۍ یعنې سترګو نه اوښکې راځي. دا د امت څومره ده، دا تاسې چې دلته یې موږ تاسې دلته یو، دا حالت زه خو پوهېږم، زه انسان یم، د تاسې چې دلته ناست یم، تاسې لاړ شئ د دنیا مدرسې وینئ، د دنیا حالات وینئ. موږ دلته یخ ته په زلي کې په یخ کې موږ ناست وو. دا د ټولنې مشکل بلی کوي نه بلی ټوله زه چې فتح راغله په ټوله افغانستان وګرځېدم، د ټولنې ټول درزونه مې ولیدل، راته معلوم شول چې ټولنه کې کوم مشکلات. ته د ټولنې وجې ته لګېدلی یې ابا، ټول تمرکز دی په یو دي باندې. نو د تا د علم نه به دا ټولنه څه ګټه؟ 40 میلیونه انسانان دي، د دې به لاهوري خبرې ته غوږ ونیسه. هنالک علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية. ثنا په لغت او نحوه کې لویه خزانه لري، و دغه لویه خزانه به د امت ته دوا کوي. ولکنه قارون لا ينتفع بكنوزه. دا دومره ډېره نحوه چې ده زده کړې، دا 40 میلیون انسانانو ته به د ګټې شي. زه منم یو څه طالبانو ته به ګټ وکړي، 40-50 طالبانو ته به ګټ د نحوه وکړي. خو د 40 میلیون انسانانو ته خو رهبر یې، عالمه، ته د دین د 40 میلیونو مقتدا یې، د 40 میلیونه انسانانو هم به ته څه وخوري؟ فقر هلته ده، بېعلمي هلته ده، نارواوې په ټولنه کې هلته دي. ټولنه چې دنیا وویني بیا به ته خپله ټولنه وویني چې موږ کوم حالت. طالبانو ورینو علوم زده کوي، کول علوم قانوني علوم مه زده کوئ، ټولنې ته مو ګټه نه رسېږي. څه یې کوي؟ داسې علوم زده کوي چې ټولنې فکر وکړي. فکر یې موږ سره چې کوم طالبان فارغان که ما ورته ویلي چې طالبانو ورونو دا تاسې اسمان ته ونه رسېدلي، دې نه بعد تخصص وکړئ. وي څنګه تخصص وکړو؟ هر طالب چې فارغ شولی، هلمندی طالب هوښیار دی، په دې فکر وکړي چې ما ټولنه دلته چې ډېر له داسې حالت سره مخ ده چې هغه ټولنه کې نشته، د هغه کوم ضرورت همغه وکړه، همغه دې باندې ځان ته تخصص وکړي چې د هغه ټولنه ته سېرابه. کندهاری دې په زه فکر وکړي، لوګری دې په زه فکر وکړي، فروانی دې په زه فکر وکړي، مدرسۍ دې په زه باندې فکر وکړي. ټول ورېلې ونیسئ، منډې وایي په دروازه باندې چې ټول ځان نه فقها جوړ کړي. ټولنې ته وګورئ چې ټولنه کې کم شی کم د آمده کې کم. او که ټول دومره ډېر فقها سي، زه بیا خپل منځ کې بیا جنجالونه کوي، دا کوي او یې داسې او یې داسې او یې داسې او یې داسې. دا ټولنې ته بیا نه شي. خو ټولنه خو دا ده چې ټولنه سېراب کې اوبه یې کې، دا چې ټولنې ته ګټه نه رسېږي، چې پوښتنه د یو څوک ته وي دا بل څوک ته وي، دا یو څوک ته وي دا بل څوک ته وي، دا یو څوک ته وي دا بل څوک، هغه ټولنه وي څه اوس چین کوي؟ کله دې دغه درک ته واک علوم زده کوي، او داسې علوم مه زده کوئ چې قانوني علوم یې چې ګټه نه درته کوي. د قانون دنیا چرې بیا ګټه ترې راخیستل، د تا له علم نه باید خلک څوک
تعالی علم باید خلک ګټه وه، علومو خلکو ته باید سود د ایمان وایي داسې شی ده اذا تجرد منه شخص كان صورة من لحم وزم. کله چې سړي کې ایمان نه وي خو غوښه او وینه نور خو هېڅ چین نه غوښه او هډوکي او وینه دا خو په ډېرو دنیا انسانانو کې شته، ټول انسانان غوښه او هډوکي هم څوک اما ایمان سړي واذا تجردت منه امة انا قطيع من غنم. یو ټولنه کې چې ایمان نه وي دا د میږو یوه رمه ده، نو د انسانو د میږي په منځ کې هېڅ فرق نشته، دا هم میږي دي او هغه هم میږي، هېڅ فرق یې نشته. اما چې ایمان دې ټولنې ته راغی انسان یې لوړ و. په مدرسه کې ایمان نه وي، په نظام کې ایمان نه وي، دی وایي اقبال لاهوري دغه مدرسه کې درس ووایي او معلم و ایمان وګرځوي. لقد ضل من زعم أن العلماء يتفاضلون بقوة العلم وكثرة المعلومات وزيادة الذكاء. وی د ټولنه کې ډېر انسانان په دې بولیدلي دي او داسې فکر کوي دا بهتري او فضیلت چې راځي په علم باندې. یو چا ډېر علم درلودی هغه څوک بس ډېر افضل سړی، یو چا چې دا خزانه ډېره ډکه وه بس دا افضل سړی، هغه چا چې ډېر کتابونه لیکلي دا افضل سړی، هغه سړی ښه معلم به چې طالبان ښه پوهې کولی شي دا افضل سړی ده. دی وایي لقد ضل من زعم، دا فکر چې تو کوي دا ګمراه ده، دا سړی لارې ورته کړي. نو اصل فضیلت انما يتفاضل الجميع بقوة الحب والإخلاص والإيمان. څومره ښه عالم چې یې چې اخلاص و ایمان حب نه ودرکې دا عالم له عوامو سره یو شی هېڅ فضیلت نه لري. چې ولې علم در سره سي له علم سره پوګ ولرې، له علم سره اخلاص ولرې، له علم سره ایمان ولرې، بیا ته افضلیت لرې. مازې علم باندې چې خزانه دې ډکې دي تا او دې هېڅ فرق نشته. خلک غلط سوي په ایمان باندې سړی افضل ګرځېږي. داسې ویني ما درته ویلې 2000 علما را جمع سول او د جهاد په اړه باندې فتوا ورکړه چې دا ناروا جهاد ده. ډېر علما تاسې وینئ اوس هم وینئ، بیا به هم په تاریخ کې ووینئ امتحانونه الله عز وجل راولي، د کفر په سب کې ولاړ ول تر اخره پورې، په نوره دنیا کې هم همداسې ولاړ دي وي. یو ورځ به د الله د دین په اړه خبر درنه وانه نو علم یې ستا هېڅ فضیلت نه لري دا انسانان، دا لکه نور عادي انسانان داسې و د ایمان نسل. که تاسې دې ته پوتا د یی چې موږ بتګان له کفر علما جوړ کړو چې ښه ډېر علم وي، خو تاسې په دې مدرسه کې هم شاګردان کېږي. ایمان به د ځان سره لرئ، ایمان و اخلاص و خوب به لرئ. که ایمان و اخلاص و خوب نه وي تاسې علم هېڅ ګټه لري. تاسې علم بیا د فرعون خزانه ده، امت ته مجاګه که نه رسېږي. باید موږ تاسې تفاضل او یو په بل بهتري په چا باندې راسي؟ په ایمان او په اخلاص او په چا؟ په خوب ته.